وتړی والکه یار مړی پښتنه درنه شوی خپل خبره وکړه خو زه جواب درکوم دا وتړی غول کړي هغه به مين دغه برنامه ده دا اوس ګوره ما برنامه دا چې په 2001 کې د پټکی پاتې او چپلکان دی پاتې او تختی دی ما دا برنامه ده داسې به بیا تختی صحیح ده خبرې ته واګ ونیسه ډوزه مه کوه خبرې ته واګ شه ګوره مبینه صحیح ده خبرې ته واګ ونیسه ډوزه مه کوه خبرې ته واګ شه ګوره مبینه ته هغه سړی چې جنرال صاحب راځي کور ته دې صبر وکړه څه خبرې ته واګ شه ما پرېږده اوس خبره ته ته هغه سړی جنرال مبینه چې جنرال صاحب راځي کور ته دی جنرال صاحب راځي کور ته دی رازق پرېږده تا نه خپله ښځه پاتې ده ته د رازق خبرې کوې پرته رازق لا حول رازق دا بیناموسي خبرې مه کوه بیناموسه د اوسه رازق خبرې کوي صبر وکړه فهیمه د سپي زوی چې ګیر دې کم قسم ولکه کنزل مه کړه وفاسقه یوما واصلین نه باسمه کیم کوته تا ته خو چا کنزل نه دي کړي ته ولې کنزل کړي وفاسقه فاجره ولې کنزل کړي بچا ودی دی وفاسقه مایکې مه بندوئ ملګرو مایکې مه بندوئ راشه علمي باس ته راشه کنزلې ځان ته کوو کنزلې پیزان ته وکړلې دا پوی کا تا ته وکړې فیضان صاحب اورې که نه پیزان کنزلې نه کوې زه دلته دا فیصله کوم چې په دې کمانډو باندې تاسو ټول یو څه اندازه ملامته یې زه د کمانډو په طرف باندې یم ولې په دې چې دلته تاسو نو تا ته ولې کنځلې کوي فیضانه ما ته یې وکړې بلې هو کړی دی چېرته مې وکړې او دا اوس دې ونه ویلې صبر وکړه فیضان صاحب دا ګوره دا چې دغه خلک دي تاسې هم پېژنئ او دا خلکو اصلیتونه موږ پېژنو صحیح ده لکه پوښتنې جواب ورکړه چې غول دې ولې کړي دي ته بیا لاړ شې نصیحتونه یاره دغه اتله دې تا دا خبرې خو په ما هم باندې لګېږي نو په ده به څنګه باندې یارمله د پلار کنزل خو مو ورته کړه هغه خو تا ته وایي ته ده ته ووایه ولې د پلار کنزل کړې ور رزیله چاته مې وکړل ما تا ته وکړې ودې سپي زویه ولکه چاته یې مه کړه و سپیه ستا پلار زموږ تره دی ته سپی ته ولې کنزل کړي چې ما پلار دی تا تره دی د اوسه ته ما تا پلار زما تره دی ته سپی چې غول خورې چې ته دا خبره ماته کوي ولکه چاته هم کنزل مه ګوره ته ودرې دا معامله زه لږ را جوړه کړمه ودرې ته را جوړه کړه فیضان صاحب د کنزل فهیمه سیک دې ترک پلار یې سیک دی یاره اتله دې تا خبرې ډېرې باندې لګېږي ته ودرېږه دا باس به داسې کو دا هغه چې د کمانډو دا تنها ده دلته برملم راغلی تمې سادات در راولي فیضان صاحب هغه به هم راشي نه ده چې تاسو سره کینې هغه ته ودرېږه زه دا معامله را جوړه کړم هغه افغان کمانډو دا سړی که هر رقم ته و د افغانستان لپاره قرباني ورکړې دی غږ نه معلومیږي او خوږیاني تکړه خلک دي ما ته خوږیانی هم ښکاري د لهجې نه البته نور زه نه پیژنم نو دلته راغلی دلته به جنرال صاحب یو څه پروتوکول ورکړو ځکه چې دغه د افغانستان نظامیان چې دي دا بې پروتوکوله چېرته نه تللم دلته هم چې راغلی دی یو پروتوکول ته باید هغه ورکړو کنځا خو یې ورته ونه کړو مایک به هم نه ورلوېږو دوه په دوه به ورته کښېنئ ځکه سړی کمانډو د تاسو ورته شلی دی متنا کړی زه هم د دې برمل او د افغان کمانډو نه به شروع کړو چې دوی به هم نه تنګېږي د هغه مېلمانه چې راغلي فهیم او جنرال صاحب دوی د باس سره لږ لږ وکړي برمله مایک تا ته درکو ته له افغان کمانډو نه کومه پوښتنه یا چی لرې او تا دی لږ باس وکړئ بیا به بل ته ورسو السلام علیکم ټول ستړي مسئ زه یو پوښتنه لرم چې دی چې دا کمانډو و ده د افغانستان له چا ساته هغه چا چې دا بمباراوه د افغانستان خلک یې بې زده کول دي و خو دی ملګری و د ساتي له چا د چا لپاره کمانډو و د چا په وړاندې کمانډو و که د افغانستان د ساتلو غم ورسره و د افغانستان د اشغالګرو خو ملګری و مهرباني
فیضان صاحب دلته د امریکایانو په باره کې دوی دا خبره موږ ته کوي چې غلامان یې یا ټاپي سل ټاپي را باندې وخي که نه وحي دي په دې باندې پروا نه کوي دا معلومه خبره ده ګورئ که چېرته تاسې امریکایانو ته ما سره ځئ خو بیا به لاړ شو په 2001 ته به لاړ شو ملا صاحب محمد عمر په 2001 کې په افغانستان کې موجود و ملا صاحب محمد عمر خپل ځان ویستلو لاړلو او زه امریکایانو ته پرېښودلم زه یو افغان یم مسلمان یم زه دا حق لرم چې ملا صاحب محمد عمر ته ووایم چې زه دې ولې امریکایانو ته پرېښودم په څه خاطر دې امریکایانو ته پرېښودلم بیا که هغوی لاړه وتښتېده زه خو مجبور یم چې د خپل ملت او د خپل وطن د دفاع دپاره ودرېږم د امریکایانو په څنګ کې امریکایان خو ما نه وروستي خو راوستي دوی خلکو وه اوس خبره دا ده ته ما په برمله دا خبره کوي تیشي کمانډو یې زه یو افغان یم کمانډو ځان ته پرېږدی سیده دغه ملت عسکر یم مختم یم او وسم یم د خپل دریځ باندې ولاړ یم د خپل قرآن سره خیانت نه کوم د خپل خدای سره خیانت نه کوم د خپلې خاورې سره مې خیانت نه دی کړی او د خپل ملت سره خیانت نه کوم د خپل ملت او د خپل وطن په دفاع کې ولاړ یم ګورئ زه هغه کمانډو یم چې دغه مبین درته پاس ناست دی اوس یې دلته بد رد وویل په هر حال باندې د موږ او دوی ترمنځ ډېر فرق دی همدغه مبین په افغانستان کې چې زه موجود وم دا په پاکستان په فتح جنګ کې پروت او هغې نه یې یوه رادو جوړه کړې وه او بد رد به یې د هغې نه ویل سیده مګر هم دغو خلکو دپاره ما دغه وطن کې دغه ریپور هم اغوستی و چې دوی راتلل د ما پلچک کافر و د ما مکتب کافر و د ما پول کافر و افغان کمانډو دغه پوښتنه دې سمه وانخیستله زه به د یو درېمګړي په توګه دا پوښتنه یوه ترجمه غوندې کړم برمل وایي چې کله ناټو او امریکا راغله په افغانستان یې بمباري شروع کړه دا خاورې باندې او طالبان د تا د وینا مطابق وتښتېدل تاسو ځوانان افغانان هلته موجود وئ د دې په ځای چې چا بمونه غورځولي دي دوی پسې توپک راواخلئ څوک چې تښتېدلي دي هغوی پسې مو توپک راواخیسته دغې باندې دا پوښتنه درنه کوي چې تا به خاوره دغو ساتلې وه چې دا راغلي وو چې تللي وو هغوی پسې مو ولې توپک ګرځاوه د دغې جواب که لږ ورکړي البته ما صرف ترجمه که دا سوال موږ د دغه خلکو مخالف یو چې چا د افغانانو سره ظلم کوي د وطن سره ظلم کړي موږ یې مخالف یو موږ دا نه وایو چې والا امریکایانو به ظلم نه وي کړی به یې خو مګر هم طالب د هغه نه زیات ظلم په دې وطن کې کړی فیضان صاحب که چیرې موږ او تاسې 2014 ته راشو په کابل کې چې دوی کم ټانکر خرمرګه استعمال کړي د یو جنرال د وطن دپاره صبر وکړه کمانډو دا د فیضان په خبره ته پوه نه شولې زه به د دې دواړو ترجمه درته وکړم برمل او فیضان داسې وایي چې دغه امریکان چې راغله په افغانستان کې د بمونو مور استعمال کړه دلته 1,80,000 عسکر راوسته ټانګونه راوسته کور په کور ګرځېده طالبانو پسې لکه دا ترجمه که د ما د خبرو ترجمه بیا بل افغان کولم چې د تا سر پې خلاص شي نو له دې په جای چې تاسو د خپل د افغانانو د کورونو دفاع وکړئ د امریکانو ته وایي دا کورونو ته مه ننوځئ دا بمونه مه غورځوئ دا کورونه او دا ودونه مه بمباروئ جوماتونه مه بمباروئ ته لاړې د غولو ټانکر پسې ونښتل یا د بمونو مور د یاد ده افغانستان کې 80,000 فلایټ یوازې له پېښور نه وسول یوازې د پېښور او د جیکب آباد نه شوي کمانډور خدای دې وکړي زما په خبره پوه شوی زه داسې لږه سوچه پښتو وایم مبین صاحب ما مخته دا خبره وکړله ما در خلاصه کړه په لنډو کې صحیح ده چې دغه بمونو مور چې دلته استعمال شولې وایي وروره دا پوه نه شو اوس ما خبرې ته ورته ترجمه که دا پوه ګوره یارمله هغه درته وایي یارمله وروره خیر د هیله کوم پښتو درته وایو صحیح ده یارمله وروره هغه درنه پوښتنه وکړه چې دلته امریکا اشغالګر وحشیان قاتلان تروریستان راغلي و زما او ستا د مقدمه خاوره اشغال کړې وه په ځای د دې چې ته د هغوی په مقابل کې ودرېږې ته هغوی سره ودرېدې تا خپل افغانان وژل څنګه دا فهمه تا خبرې کې به زه لږ یو شی کم و زیات کړم دغه امریکایان چې څه رقم ته یادوي زه چې در سره ناست یم لږ به امریکایان صاحبان ورسره وایي یا به ورته وایي حاجي امریکایان ولې په دې چې رښتیا خبره رښتیا یې موږ ولا ډارېږو دلته په امریکا کې نو اشغالګر هم نه وو د موږ میلمانه وو افغانستان ته راغلي وو خو فکر یې نسته یو نیمه ساوه به ترې سوي ولې به نه یې ترې سوي مګر همدا شی چې تاسو وایي دا رقم ته خلک وو دا رقم خلک وو ویو پیسې راکولې مړۍ راکوله بوټان یې راکول دریشي یې راکوله تیل به موټر کې راته په خپلو تیلو کې موږ پیسې هم ترې پټولې بیا هم ښه خلک وو ټریننګونه یې راکول سرکونه یې راته جوړول مکتبونه یې راته جوړول
نو خو ملایکې به نه په دې دنیا او دا یې ولې کول فیضان صاحب د موږ د ترور زامن وو د موږ کلیوال وو دا خلک د موږ عزیز تربرونه وو د موږ مسلمانانو دا ولې کړل را سره دا پوښتنه به اوس د کمانډو دی زه خو په پوښتنې پوهېږم زه به یې ترجمه کوم ورته که بیا د ما په خبره پوه نه سه دا د تا دا پوښتنه اوس د ما د سویې نه ده لوړه ده کمانډو ما خو دغه له امریکایانو نه هم دفاع وکړه دی وایي چې دا ته وایې چې سړکونه هم راته جوړول او دا ښه هم کول او پیسې او دریشیانې هم راکولې د امریکایانو دا د موږ د ترور زامنو که ولې دا کومکونه موږ سره کول زه د دې سوال جواب نه لرم کمانډو صاحب ته لږ دغه جواب ورکړه په ډېرې بخښنې سره ګورئ فیضان صاحب مخته چې هر څه شوي دي که ظلم شوی دی که امریکایان رغلي وو که ناټو رغلي وو هغه تیر دي هغه وستلي دي صحیح ده اوس پیلن طالبان په افغانستان کې دي